چې د مور پلار ته ادا کولی شي د مرګ نه بعد هغه دا دی چې ته د هغوی دپاره دعاګانې وغواړي هر ټیم. دا صرف نه ده چې مرګ ته نږدې بس یو څو ورځې او ته یا الله ویې بخه او یا الله ویې بخه او بیا قصه ختمه شو، چې څو پورې ته په دې دنیا کې د مور پلار دپاره به دعاګانې غواړي او هر وخت به دعاګانې غواړي. لکه دلته وګوره دا اولنی دعا یې راوړې د سورت بني اسرائیل کې 10 آیت کې رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. د قرآن کې الله ذکر کړی. الله ګوره دا دعا موږ ته ښوولې ده ښه. الله وی د مور پلار دپاره به دا دعا غواړي ای ربه زما رحم وکړه په دغه دواړو باندې، دغه دواړه مور پلار دي لکه څرنګه چې زما پالنه کړې وه په وړوکوالي کې. یا الله داسې وبخه او داسې رحم پرې وکړه لکه څنګه چې زه ماشوم را لوی کړی یم.